دا به ټول وایي ښه پرېږدم هم نه نن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منع بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منع پاکستان میں رہنے والوں کو بجلی اور گیس ہے منع صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران 50 کاله وشو چې ستړی شوم دا الله عظیم فضل او مهربانی ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې یو شی پاتې و به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ تا یو حق خبره کول دا لوی جہاد دے اگا حدیث باندے عملم اللہ دا بوٹو سے پا وقت کی پورا کرے دے زما زیدانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده 55 کاله وشو اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو آغاز د آزادۍ مفتی کفایت اللہ کړو آغاز د آزادۍ د انګریزانو د ورکولو د دیوبند نه شوی بیا په پېښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړو د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته وویلې چې خفه کېږئ مه ستاسو هر څه زموږ به سر و چشم دي څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به موږ هم ګډېږو څنګه چې ستاسو ښځې مېمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زموږ ښځې هم ګډېږي کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه موږ یاد کړي دي او دا به کوو نن بېګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بېګاله به کېږي چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې
د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي. نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې هم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي، ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به، هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریه ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکار وه، څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص کړو. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی، الله لوی دی که لاډ میکالې لوی و؟ نه، لاډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي، او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی.